نو مور یې کور کې نشته او دا هلک ما دلته رالېږلو ما یې د کار ځای ته لاړ شه دلته د ټولې خښتې خلکو یوړې د ټول هر څه خلکو یوړې موږ هلته د کور څوکیداري وکړو که دلته کور کې ملته مور یې نشته نن دویمه ورځ ده چې تلې ده دغه ته دوا ده ظالم نو دی مې دلته رالېږلي دي ما وې د کار ځای ته لاړ شه اوس مې د هغه نه تپوس وکړی دلته دی نو چې اوس چېرته دی نه ګل دا جګل دی څنګه چل یاره یاده کا بوتله دا څه نه جوړ شوي ولې ولې وایم دا درته وایم خو دا څه کار دی چې د پیسو ګټلو راتلو ما څه دی کون وایم پیسو ګټلو راتلو او هغې کې مې سم والو خوړلو هله نو پیسو ګټلو راتلې والې څنګه وخوړل چاچي خو دې بېخوبه چې راته ووي وی راځه یو غټ ډانګي به وګورې ګاډو د شیشې ماتوه چانسي ده دا وویل نو بیا مې سټک راواغېستو څنګه ورته مې وویل الله اکبر هغه په ما الله اکبر کړې سم یې ورته کولم ښې وکړه زه وایم چې مړ کړی وې هلته دا تا ته چانسي ووې چاچي راته ویل که نه وی شیشې ماتوه وي دې کې ډېر ښه خلک وي وي راته به وایي چې زما شیشه مه ماتوه او زه به درله تاوان درکړم شیشه مه ماتوه ته لکه د ګاډي شیشه چاله ماته نه کې ظالمه ده خدای ښه ډېره ګرانه ده اوس یې خو نه ماتوم هغې کې وبالونه والو غوړې ولې ولې نه ده تیسرو تا چې بېګا ګوپیان نورو کتم دی تبه یې کړو بد زه او راځه زه او راځه ظالمه په ګوپیانو کې تش قوت او تش طاقت دی دا یې څنګه طاقت دی موږ خیاطه کېنولو یاره چېرته ځې نوره پرېږده چېرته ځې قسم دی ځې چېرته برمه ده نه پرېږده مې خرابه ده سړي پرېږده ده دا دې هلکه راته څه چل در باندې وشو څه چل در باندې وشو هغه د دې نه پس بیا مولې راوړه ښه چې خیر تبکې وایم ډاکټر له مې بوځه ډاکټر ته دې بوځم چې یو څه راته ووایي چې اخر نه مې ټیک شي ته ورته څه په هغه موړ دو هغه موړ ویم تلې ده بل کار راله ونه ګوري دا چې ګوره بوځه مې ګورېدات په ټیک نه دي قسم دی انځرګل ما ته ویلو په ده باندې ګوپیان خوره وایي دا را بل څه نه دی نو ته باندې ګوپیان وړې بیا زمونږ ته غالي هلته په پیسو راوړې ته چې ما رالېږلې وې مې دلته دا څوکیداري وکړه نو دلته مې دا څوکیداري ونه کړه سم یو خوره بار دی یا ته که زه خدای ظالمه نو په تا باندې دا په تا څه وشو دا تا د ګوپیان ویلاسه څه چې څه کړه بې ختلیا ما ویل چې چېرته د ګیس پیپ لیک د ګیس پیپ لیک لري زما پیپ لیک دی دا چې ډاکټر درې بوځم کم وخته هلکه ته دلته څه کوې یو دا به ستا د پلار ګني دي دا خو زمونږ ګني دي ټول ګني دي رالغزیم چې دا ګني ولې زمونږ ختمېږي دا تا ټول ختم کړلو ټول ګني دا ختم کړلو خبره ورورېږه ورېږه دا څه چل دی کاکا دا زه راځم او ټول ګني راله ختم کړو زه یم چې دا زمونږ ګني ولې ختمېږي دی راځي دی ټول ته خو کاکا ته خو ښه پوهې سړی لوی سړی دا خو ماشوم دی خیر دی چې یو ګنی ماته نو څه چل ماشوم دی راباندې کړي دي مړه ماشوم دی دونه ګني جوي چې ته تاسو ګوروي ګني جوي نه ته چې وړوکی تا به د پردي ګني نه ماتول ما به ته تپوس که پردي ګني نه ماتول دې چې وړوکی زموږ پلار مې راته وي زموږ دا غونډې مولیا خوړلې وي تا خو موږ نه ټېپل پټ کړي وه ټېپل لري مولیا مې خوړلې یو څه ساعت خبره واره نو اوس پکې ستاسو رښتینولۍ راووتې ټېپر او مولۍ دی پکې موږ دې دوی خلاصې کوو ته پکې ټېپلو ته لاړې او مولۍ رایستې
دې خوړه غني وله ځه ځای کا سچري تا ما شوم دې راګر کړې ځکه نه بل خبر شو چې زه تعالی را لاس ما وکړه دکو ته شابه کار وکړه ما ته وکړه دلته کټ راړو وته کېنه ها په دې نه ساتل کېږي راځه ما ځان دې شرمولې دې نه تم لا ته بدمعشي کې سم د په چکال نور والی تاسو ما ته بدمعشي کوئ دې له به څوک راشي زه په د خپې وله ماتې کړمه د به ته له خپې ماتې کړمه تورېږه ته د لوبو ګوډاګي ته ما ته بدمعشي کې ما ودرېږه اوس به دې اعتراض راکړی اوس کې تا له څوک درز درکوي داسې کار دی که نه چې زمونږ ګني هغه ماشوم و هغه ټول وجوېله ما سم ووه نو ستا هغه زوی راغی هغه هم ما سره جګړه ووهله هم یې دله سم ووه هدي مو جړلې راته وایي زه به تاسو داجي ته یاد کړم ما یاد که ورته که نه زه کور ته ورځم ابې چانسي سره یې مه پرېږده هغوی جوړ څه دغه کړي دي زه چېرته غلاله چانسي سره ولې دلته ما د چانسي نه منع کړو چې چانسي سره منع ګرځي چانسي ته هغه باندې خبره ها اسم دوکمار دی ګورې خلکو سره دوکې هم کوي صبر وکړه زه لاړم ادم پسې لاړم गाड़े पाको गरीबी दे यार د شل روپیا بو کې یاره کار روزګار هم نشته یار څه وکړو یار بدا ته یو اسرم ده دا به هم خرڅ کړو یار او د شل روپیا بو کې یار او مړه به همت باندې بس کوو چې ګاډی خرڅوم السلام علیکم سلام علیکم ملکان څنګه یا څنګه یار خیر ټیک نو څنګه تاسو دواګان چکر نه راوتی یار چکر له خو یار راوتی خو دا ګاډی پاکو کنه نو یې چې تا ګاک راکیو الهکه مو خو دې میری ته د شروانی کنه چې په دې سایډ وزو کو په دیو نه څه کوي موټر سایکل دی نو دا من خرڅو کنه خرڅ له بس پاکو کنه دا خو بیا خو ګاډی لري کنه نو ورګه چې چک او دا وسوره کې یار دې خو زه 50000 روپیا وایم 50000 ما دې تیز داړي وره یا تا نه ما 50000 نه دی اغشته ستا په څو وخت ته برابر هدا ریټ وسرو کنه کاغذ ماغذ سره برابر دي ار سي ټول دي خو پکې وره دا د هلمټ مې وسر راوړل را کنه ایمته مله کوم په سر کې ونه خري او بل غم واړې ورته اے خبره و دې پاګل دې په خبرو پسې نه ده او د سکار وکاو ټیک شو 500 خو ډېرې زیاتې دي خو داسې خبره به وکړو ما سلوي خو یې تا په 45 باندې زما شو بس موږ هم د سره ډېرې خبرې نه کوو چکر پې ووه چې ګاډی دې خوښ کړو پیسې به راکړې او بس ګاډی شروع دې نه بله پورې خبره نه هی چانسي هم د دې خو غوږونه هم دي ولې دا ستا غوږونه نه دي ستا شیشې دي شیشې دي او ما ته څه پته ماله پرېږده دی داسې کار کوم که نه زه په دغه ځای پورې ورځم داسې راتاوېږم زه بیا چک کړم چې سخو مو خو پکې شي خو سخو پکې زه به تا ته یم چې دا خو دلته کښېنه خاجویسه دی به سلته ولاړ دی به سهارې پورې ولاړ زما راتلو پورې چکر پې ووه چابي پکې ده ګورې تاسو خپلې ګپې شپې لګوئ صحیح ده تیل بیل پکې شته که نه هر څه ډک دی مړه چې پکې دي نو بیا څه دي یار که بیا راځه ښه او دی نیک بخته دی پې چکر وایي ښه کنه یار چې ته را سره یې نو مونږ خو یاره ډاډه یو یاره هغه غم مه کوه زه د سړی یم که نه یاره ته ولې غم کې خدایا پاکه چې دی رانغی یار بله رابه چې کول دي رابه چې کوي که نه یار نو دا څنګه چې کولی دا خدایا پاکه چانسي داسې په خم دې واړو ستاسو مطلب دی دغه مطلب دی چې زموږ د غریبۍ دغه یو ګاډی تاسو بله یار خدایا پاکه بله مونږ چې مړ دې کوم پرېږده مړ دی که د خدای څه وکړمه اوس ما ته وایه زه دا
که تا د ماما د زوی لمبر یا د ورور لمبر یا د تر لمبر خو نه ما سره د پلار لمبر شي شته ښه نو سره به زرا به تو ورستا اوس څه واسطه شوی راشه دا زه پیژنم رنګ ولا ورکه دا رنګ ولا نه زه دې کار وینځم پرې دا غل رنګ ورکوم تا ته چایسي ته په خورو دی واړو روز په متا چې ګوره واخی هزار روانه که څنګه رنګ کوم یا دو نوران وړي دي او یو را لغزویم خدای داسې راکړي دي پاسې بوتل دی بوتل دو نوران وړي دي خخ تیم ټولې راو غورځولې او ادا سکه غولم پکې کوي نو ظالمانو غول له حجت پکې مګي ته الو السلام علیکم وعلیکم السلام ماما څنګه خې خیر دی وراره خې ټیک ټاک ستا غزوی هغه مردکه خو ستا زوی دی کنه ماما واه 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 هغه د سپیدار ځنګل کې ما تړلې د موټر سایکل رانه بوتلې هغه مرګره هغه لاره باندې اخواغه سپیدارو پټې چي هغه لاره باندې هغه سپیدارو پټې کې مې تړلې دی او موټر سایکل رانه بوتلې دی پته نه یو الک وسره موټر سایکل رانه تختولې دی موټر سایکل بوتلې ها الک ور سره یو الک وسره نو مې نه راځي خو یاره ته موټر سایکل بوتلې دی او استا زوی مې تړلې دی راشه پس او 15,000 روپیا ځان سره راوړه 15,000 او 15,000 روپیا ځان سره راوړه زر راځه تاسو وې 15,000 او 15,000 کنه ها السلام علیکم خدا وعلیکم سلام چانسی بیا دې را لکار وکړو بچي خوځه ګورو با مردکیا او چانسی پردمم نه جاړه ما اوس په دې پلان راځي جاړه ما ما دا چې ګوته باندې نه وړین باندې وای کی سلمانیا خپلار په ډیر خسړې ده پته نه لګي دا څه بد عمل دی مبدا چې کاږي مسلمانانه اوس ته برابر دا د مسلمانانو کنه ګمړې د پوله غوړې لګه پاکه کې کنه تاسو داسې د مسلمانانه کار وکړه ها هغه دا چې ګول نه کله وتا دا چې ګولا دا غری راغی دا چې ګول راغی جاړه ما السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر ماما څنګه خیر په خیر بیا دې سګړي مم دا چې ګولا ماته څه پته وا ها چانسوي موټر سایکل لم نو هغوی دوی سره په یو کوي زه په چکر وام او زه ورته پرېښودم او دوی سره بیا کوله بیا ورسره وکړم چکر پې وام ته چانسي سره تا ته ماشل پیرې نه دی ویلي چې هغه سره باندې ګرځې دا نه ګرځم مړ به کې ماما مړ به کې تاسو ته سره اوس بس کوو بس 15,000 روپیا راکړه ماما 15,000 15,000 روپیا دا چې ګوله داسې ته وایي دا 15,000 روپۍ دا ستا د لاسه به زه شرمېږم د دې کلي نه به کډه وړم چانسې به ګېره و بیا دا ورکوله پیسې چې اوس ما خلاص کړي پیسې راکړه ماما بس داسې راپرېږده زمونږ هم غریبي ده تا ته موږ هم دا 15,000 روپۍ کارونه هم خراب دي رګونه تختې د تختو مړه درکړي ده دا دا ډېم بچو دا راپې ماما پوره دي که نه ماما او شماره پوره دي مړه که څنګه نیمو پکې کم وي نو هغه بیا چانسي درکړي یاره ته پرې وباسي ماما دا راته ووایه که نه ته خو ډېر ښکلی سړی پته نه لګي چې دا څه ګڼ کپان دي دا څه پلی دا ما شل پیرې پې کو شل پیرې مې پې کو چې مه ګرځه د دې چانسي سره مه ګرځه خو دې پېږي ماما لرګی یاره صبر وکړه زه د بوسو بوساړه کې باندوم بوساړه کې شاخمده زه په دې کار زه په دې کار وکړه زه په دې کار وکړه زه په دې پرېږدم دې نه وژنم دې نه دې وژنم چاقو 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 بیا به نه کوم کنه ویم ظالمه ته به وبه ستا د لاسه ما